بینندگان عزیز که نام خدا چقدر روش مزدار آماده ساختن و این البته برای مهمانای داخلی و خارجی است. مارکو بازارم سیمه ده او ډېر ښکلی بازار دی. هر رقم فروټ تازه خوراکونه، تازه میوه، هر څه تازه هر څه. تلو 5 قسمه تیارو. دې نمونه یې ماته واخله. وینا ده، جګر ورته وایي که نه، لوبیا دي، واړه دال دي، چولې دي، قیمه ده، چرګ دی. علي خسته خلکم تازه خلک ټول داسې ګلالي دي. ته وګوره هر یو خوله باندې مسکا او خندا ده. دام پکړی، دام دال دي. دا څه رقم دال دي؟ دا دغه دال دي، ماش دال دي. کا ډېر نور څه شی دي؟ دا لوبیا ده. بېشکه څه خوندوره لوبیا ده. دا وغه چې دی که نه خیر هغه خو مونږ سره لږ تضاد مزاد لري که نه. ته ورسره نه لرې تضاد؟ نه موږ نه لرو ورسره که نه. بله خبره دا چې ده چې دواړه یو دا هوټلې دواړه په یو وخت باندې جوړ شوي دي. ازدواج به حد آسان گرفته میشه که یعنی جوانان و نوجوانان که به سن سال 17 و 18 رسیدن وقت عروسی میکنن و تایی که به سن سال ما میرسن اولادایشان آماده به عروسی میشن. بخیر. زړه دی ودونه نه دي کنه واده به چی نه جوړ دي چې اوس 200 روپے دیاړي ګټیو 10 لک افغانۍ او 12 لک افغانۍ دا خو نه اسلام کې شته نه کوپر کې شته. اینجا بازار پر جمع و جوش مارکوی ننگرهار است. سلام و درود نثار همه شما هموطنان و بینندگان عزیز. آرزوی صحتمندی و سلامتی همه شما را دارم. من زمیر نوری هستم. این بار از بازار پر جمع و جوش مارکوی شهر جلال آباد و ولایت زیبای ننگرهار در خدمت شما حاضر شدیم. عزیزان بیننده، ما امروز به این بازار به خاطر از این آمدیم که میخوایم از غذاهای خیابانی، فرهنگ، عنعنات و همچنان قصه های ناگفته مردم مارکوی عزیز ما برای شما گزارش تهیه بکنیم. وطندارای گال، شما در تصویر میبینید که نام خدای بازار چی جمع و جوش و بیروبار داره، اما قصه های فراوان و شیرین را نیز همراه خودشان دارند. ما میخوایم امروز قصه های مردم بازار مارکو را بشنویم و از شما هم خواهش می است که تا آخرین دم مرا همراه باشید. هموطنان نازنین، در ادامه برنامه قرار داریم و قسمی که برای شما در آغاز گفتم ما در بازار مارکوی شنواری یعنی ولسوالی شنوار قرار دارم و اینجا میگن که روشش بسیار زیاد نامدار و مزه‌دار است و ما اینجا به یک دیگ پر از روش رسیدیم که میخوایم همراه با آشپزشون صحبت داشته باشم و در رابطه با ای که چرا اینقدر ای روش مزه‌دار است رازش از یا پرسان میکنیم. السلام علیکم. و علیکم السلام. وقت مو بخیر. خیر هستید تاسو؟ شکر دی الحمدلله. صحت مو ښه دی؟ شکر دی لان راضی او تاسو ښه یاست؟ الحمدلله سلامت او ودان اوسئ. نوم دې ماته ووایه. نوم یې حضرت ندیم شینواری. ندیم شینواری. ندیم شینواری او قدیم شینواری څه ربط لري یو بل ته؟ هغه بیل دی او دا بیل دی، هیڅ راز په دې کې نشته دی، بس روش دی بخوی ښه سپیشل. بیشکه معلومیږي یک تصویر همکار عزیز داشته باشه از داخل دیگ برای بینندگان عزیز که نام خدا چقدر روش مزه‌دار آماده ساختن و این البته برای مهمانای داخلی و خارجی است. دمت وای ندیم جانت دغه روش د دې ځای ول دومره خوندور او دومره مشهور دی. دا خو دلته چې دی دا غوښې یو ټولې تازه دي، بل دا د غریزو علاقو نه چې دی مال راځي، زیاتره مال چې دی دا د غریزو علاقو مال چې دی دا بیا ښي د دې لکه غوښه هم ښي او ښه سپیشل لکه تازه مونږ پخو بیا که نه. دا چې مشهور دی په همدغې باندې مشهور دی چې دلته غوښې ټول هر څه تازه دي، مطلب باسي دغه دی کې نشته دی، ټول هر څه مکمل ښه سپیشل تازه وي. بوی بیخي زه لیونی کړلم. نو دا خو وجه همدا ده که نه چې دا غوښې تازه
تازه دي خوندور بوی لري خوش پیشل خوندور مزیدار دا ماته ووایه چې دغه روش د دغه ټول په دغه دیګي کې د جوړ کړي دي او که نه که بل چیز کې نه نه دا موږ په دې دیګي کې جوړ په همدغه دیګي کې همدغه دیګي کې جوړ یعنی بیا د دننه د خپله د ننګرهار نه ډېر مشتریان لري او که نورو ولایتونو نه راځي بس داسې وه چې یو 100% کې 80% د خپل ننګرهار خلک دي او دا 40% چې دی دا بیا نورو ولایتونو نه راځي ماشاءالله او بیا ستا ډېر خوښوي او که د قدیم نو بس دواړه یو شی دی په حساب کې ته پخوانی اشپز یې دلته ښکاري هغه نه به هم بیا زه پوښتنه وکړم دا هغه چې دی که نه خیر هغه خو موږ سره تضاد مضاد لري که نه ته ورسره نه لرې نه موږ نه لرو بله خبره دا ده چې دواړه یو دا وتلي دواړه په یو وخت باندې جوړ شوي او ماشاءالله څنګ په څنګ هم یاستئ هغه د خپله مشتریان لري ته د خپله مشتریان لري دا ډېره ښه خبره هغه خپل مشتریان لري موږ خپل دا اوس یو راز به زه درته ووایم چې ته د دغه خواړه خوندوره کړه چې د هغه مشتریان هم تا ته راشي البته خبره دلته همدا ده که نه دا چې څوک یو کره وخوري بیا خپله ځان سره قضاوت کوي څو رقمه روش جوړولی شي دا روش چې دی بازار په حساب باندې د 30 پخېږي که نه بیا د پروګرام په حساب باندې چې دی بیا موږ په تبه پخوو په تبه باندې پخوو هغه بیا خلک ناست دي بس دومره تادي مادي نه وي که نه په دې خاطر باندې هغه موږ بیا په کراره دا پخوو اوس یو خوراک روش دا اوس یو خوراک روش دی بیا د دې یو خوراک بیه څو ده د دې یو خوراک بیه چې ده 200 روپۍ بیخي ګرانې پیسې اخلي مګر ولا چې روش مزدار دی که نه موږ هم غوښې ګرانې راوړو که نه بیا یوه کیلو غوښه تا ته څومره تمامېږي یو کیلو غوښه موږ ته تمامېږي 4.5 روپۍ 4.5 افغانۍ 4.5 افغانۍ بیا د کابل او د ننګرهار خو هېڅ فرق ونه شو نو البته کېدای شي همداسې وي نو په بیه کې فرق نشته دی خو په تازهوالي کې فرق شته دی. آفرین په تازهوالي کې فرق دا خبره نه کوي او بالکل په تازهوالي کې فرق شته دی تاسو نه نړۍ مننه تاسو نه هم مننه کوم چې راغلی انشاءالله اوسئ خیر اوسید. بله عزیزان بیننده واقعا این روش بسیار زیاد مزدار است بویش بسیار زیاد فوق العاده است و در پهلوی از او همی مشتری های عزیزم نام خدا به حد زیاد هستن. انشالله بر شما هم کارم تصاویر را گرفته نمیجه یک وطن دارم نام خدا یک رقم نوش جان کدمیر. السلام علیکم. و علیکم سلام. صحت دیگه او مننه کور بدن صحت دیگه الحمدلله به خواندور ده خواندور ده ان شاء الله. لکه مونږ تاسو یو وخت کوټي څنګه کې لیدلی مونږ او تاسو کوټه څنګه کې لیدلی یو ځای شی والتا بیا مې غلط نه کړل نه غلط کړل نه بیا بیا دغه نوم د ماته او لیدونکو ته مې وایا نوم مبارک مې د صداقت مشهور پشاروال سے بیم ماشاءالله واصلا د نازیان ولسوالۍ اوسیدونکی ما ډیر ښه او دلته مارکو بازار سرمکور دی ژوند مام دلته دی نو دلته بازار کې بشک یعنی دغه ژوند په مارکو بازار کې دی ژوند مې مارکو بازار کې دی ماشاءالله. اما تقریبا د 2 کاله بعد ما ته ولید 2 کاله بعد ما ته سره ولید چې 2 کاله مخکې ما ته کوټه څنګه کې لیدلی اوس هم بیا ولید سره بشک لږ مخکې راشه ته دا ماته ووایه چې د دې ځای روش څنګه دی د دې روش تعریف وکړه او زه به دا لږ نوشیجان کوم. د دې روش خو ډېر یو ښایسته خوندور روش دی او هر څوک راځي دلته دا روش خوري او دا خلک یې ډېر د مارکو روش چې دی صفا دی پاک دی خوښوي خلک تازه دی دې کې بیخي وټ کټ نشته دی یعنی فوق العاده خوندور دی. هر څوک چې ننګرهار ته راځي جلال آباد ته راځي خصوصا د مالټو موسم دی نو حتما یو ځل د دې ځای نه روش وخوري دا که ندیم وي او قدیم دواړه یو رقم دي انشاءالله او واقعا ډېر خوندور دی. ها دا ماته ووایه چې کله کله راځي دلته د روش خوراک راځو او کله کله کې راځو دلته روش خورو موږ دوی نه خورو قدیم او ندیم دواړه زموږ ورونه دي دواړه موږ ته یو لاس ګوتې ښکاري او ډېر موږ ته نږدې خلک دي او زموږ ډېر قدر او عزت کوي دلته چې راشو د هر سړي قدر او عزت کوي چې هر څوک دلته راشي او مېلمه وي قدر هم کوي عزت هم کوي احترام هم ورته لري ورور تاسو نه نړۍ مننه کور ودان که څه کوم پیغام یا وینا زموږ لیدونکو ته ولرئ بس پیغام اوریدونکو ته دا ده چې دغه ښاروالۍ ول زموږ دا هیله ده چې دغه سړکونه برابر کا دغه لارې خلاصې شي هر وخت دلته لاره بند دی مارکو بازار کې شپې هم بند دی د ورځې هم بند دی هر ټیم بند دی موږ غواړو چې دغه لاره هر وخت خلاصې او صفایي او خلک تګ راتګ په آزاده توګه وکړي. تاسو نه نړۍ مننه خوشحاله اوسئ تاسو نن نړۍ مننه په خیر اوسئ. ما دا مړی ته واخله نوش جان په خیر اوسئ. واقعا روش بسیار زیاد مزه‌دار بود ما کیف کردم و هر آن کسی که به بازار مارکو میآید حتما از این روش نوش جان بکنه و شما را هم دعوت میکنم فعلا به دیدن تصاویر.
وطندارای ما که در ساحه بازار مارکو مصروف کاروبار هستن شما خودتان میبینین. نام خدا کمی صحبت‌های ما شروع میشه، در اطراف ما جمع میشن، میان صحبت‌ها را بشنون که اینا چی میگن. ما باز میگذاریم میشن که بشنون. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. خی جوړې خیر درونه. الحمدلله سلامت. قراری رم. مارکو له په خیر رالی. زمونږ وطن لا زمونږ سیمه لا. خیرونه دې نصیب شه. استاد خیرونه نصیب شي چې په خیر رالی سفر دی خو. شکر دی. سلامت ودان اوسې. نوم دې ماته ووایه. نوم محمد اسماعیل. محمد اسماعیل جان. د مارکو بازار یې تاسو؟ موږ د مارکو د بازار یو زمونږ لاندې سیمه د بډیکوټ ولسوالۍ انبرخانه کلیو. بډیکوټ ولسوالۍ. ډیر ښه. مارکو بازار هم سیمه ده. او ډېر ښکلی بازار دی. هر رقم فروټ تازه خوراکونه، تازه میوه، هر څه تازه هر څه حلالي ښایسته. خلک هم تازه خلک یې ټول داسې ګلالي دي. ته وګوره هر یو خوله باندې مسکا او خندا ده. بېشکه خدای دې دغه مسکا او خندا دې تل زموږ او ستاسو د هېوادوالو په خولې باندې لري. امین. تا سره الله دې تا خوشحاله کړي. دا ماته ووایه چې په څه شي باندې بوخت یې؟ زه خو فلحال سمدستي ډریوري کوم. د څه شي ډریوري؟ د سراچه را سره ده. غواګۍ. کابل نه چلو. مارکو کابل ته هم ډېر راځي. انشاءالله. بیا دې ځای نه تر مارکو پورې تر کابله پورې کرایه څومره ده؟ کرایه خو بس د ورځې خبر زمونږ خو 300 روپۍ کرا ده. کله نه کله بیا ډه شاټ شي نو یو 50 روپۍ ټیټې ټیکټ بس رقم پکې نه وای. یعنې خلکو سره مراد کوي. خامخا. بېشکه. بیا په کار او ژوند په خیر تېرېږي؟ الحمدلله. ښه ښایسته ماشاءالله. ښه ښایسته تېرېږي. 2 وادونه دې کړي؟ واده خو مې یو کړی دی او بچیان مې ماشاءالله اته بچي دي. ماشاءالله. هېڅ نه ښکاري چې اته بچي ولري. زړه له غم نه دی ورکړی که نه. خدای دې غمونه دې لري. تا سره الله دې ټول مسلمانان د غمونو نه وساتي. کور دې ودان. غټ ماشوم یا زوی دې څو کلن دی؟ یاره یوه لورکۍ مې واده شوې ده. ماشاءالله. لمسیان هم لري؟ لمسیان فلحال نشته خو خدای مهربانه دی. توکل په خدای باندې. ادمن دلته په دې مارکو بازار کې او دغه ولسوالۍ کې ستاسو نومونه یې واخیستل ډېر په وړه کسن کې ښځې ورکوي او وادونه کوي. بس ښه خبره خو دا ده چې سړی ځوانۍ ته رسېږي چې واده وکړي نو هغه د په فاحش او دغه هر څه نه بس منع کېږي. نو ښه خبره دا ده چې واده په وخت وشي. اوس موږ سره کابل کې یو ملګری خوستی و مې چې واده نه کوې ویل ولې نه واده خو کومه خو ویل 8 لکه که 10 لکه روپۍ خو دې دا راباندې ور کېښودې. نو ما دې څنګه شل به کې ویل د لاس ډېړي کوم. نو مې چې وایي بس ناست پې وکړارې نو هغې لاس د ناستې نه ښه دی الحمدلله. ټول ځوانان ښه خوشحاله دي، ښه راحت کې دي. انشاءالله ټیم له رسېږي بس ودونه هر څه انشاءالله ترتیب یې ټول برابر کړي. په څو کلنۍ کې واده کړی؟ ما زه خو چې انشاءالله بلوغ ته ورسېدم واده مې وکړ. څو کلن وې مثلا؟ یاره تقریبا داسې وه چې 18 کالو وم. 18 کالو؟ یعنې ما قدر څه وي د تقریبا کال به مې ونه وایم ما قدر ته څه وي یعنې 4-5 اولادونه ماشاءالله. بیا واده د خپله په زړه باندې و که د کورنۍ په زړه؟ نه په خپل زړه. په خپل زړه و؟ بېشک. ته شعر یې. تم شعر یې. په خیر اوسې، سلامت اوسې، په خیر اوسې. کور ودان ډېر خوشحاله شوم. خدمت یې موږ ته ستاسو نه یو نړۍ مننه چې مارکو ته راغلی او د دې خلکو ننداره مو کړله. یو جهان مننه تاسو نه کوم. تاسو نه مننه. السلام علیکم. جوړ په خیر. خیر دی. ښه یاستئ تاسو؟ صحت مو ښه دی؟ خیر دی. سلامت او ودان اوسئ. نوم مو ووایئ ځان راوپېژنئ. نوم امان الله شینواری. امان الله شینواری. کاکا جانه د شینوارو یې؟ د شینوارو د خلکو کیسې لږ ماته وکوئ. دا ځوانان ډېري په ډېر ماشومتوب کې وادونه کوي. نو واده داسې کار دی چې واده چاله وکړه هغه غلط کارونه رامانې شي. دا ډېره ضروري ده. یو خو دا ظلم لکه دا اوس چې ویله چې دا خوست او دا بیخي جناورتوب دی. 12 لکه او 14 لکه افغانۍ دا کاناډا نه افغانستان دی. دې پیسې کوم ځای نه راځي؟ د کوم ځای نه کې هغه هلک؟ نو انشاءالله زموږ خلک ښه دي. ولا چې ما خپله واده چې کړ 10 روپۍ حرام یې که سر خوړلي 10 روپۍ. یعنې 10 روپۍ دې هم نه دي ورکړي؟ نه ورکړي مدي خلک هغه سامان کمرې سامان هغه ول اخیسته واپس حرام یې نه خوړلي. ښه بعض خلک حرام یې نه خوري. بېشکه. خور او لور پیسې داسې لکه بیخي اور چې دغه ته خبره په اسلام کې ویلي دي چې ماخلی دغه جګ والوار ماخلی ودونه ډېر په اسانه باندې وکړئ چې دغه ځوانان ایمانونه تکمیل شي. دا خو د خدای رسول فرض دی. خو بالکل همداسې ده. لکه دا خوست خلک خاص دغه دي که نور ټول افغانستان ما په خیال چې دغه نه کا دا داسې یو ځای د سمت شمال داسې ولسوالیګانې دي چې 14 لکه 15 لکه دومره بالور چې ونه لري. دا خوست هغه دلته راځي موږ سره ناست اوس هم د هوټل کې ناست و. فارانګله زاړه دي ودونه نه دي. واده به چي نه جوړ دی چې ته اوس 200 روپۍ دیاړي ګټې
10 لک افغانۍ او 12 لک افغانۍ دا خو دا به د کوم ځای نه نه شي؟ اسلام کې شته نه کوپر کې شته خو دا پښتانه که تا ته زه وایم چې هغه اسلام مني چې کومه کې ګټه وي، چې کومه کې ګټه نه وي بیا بلې کرخلاف کېږي. دغه کسان چې 10 لکه 12 لکه ولورونه اخلي هغوی ته څه وینا لري؟ زه د سوچا ظلم د 12 لکه نه چې 1 روپیا مرامه ده، 1 روپۍ چې واخلي مرامه ده، که واخلیم نور له سامان په واخلیم زه ولاج ما سره خپله کومه بودیجه لورانو له ورکومه زامن له ولاکه 1 روپۍ ورکوم. ماشاءالله دا مو خدای سره وعده کړې. بیشک بس دغه کار ده. تاسو نندړی مننه. کور ودن سلامت و ودن اوسید. بخیر اوسید. عزیزان بیننده، یک موضوعی که بسیار زیاد برای ما جالب بودی است که البته همو مسلمانی و قیام دمی است که ازدواج ها باید آسان گرفته شود. میگن که در بعضی از ولایت های افغانستان تویانه یا قلین عروسی تقریبا تا 12 لک تا 14 لک و تا 15 لک افغانی است. اما در بازار مارکو و ولسوالی هایی که در اطراف بازار مارکو هست، څه نومیږي دا د ولسوالیانو چې نږدې دي دلته؟ غنیخیل مومندره. غنیخیل مومندره. در این ولسوالی ها که نامایش برادر ما بر ما شما گرفتن، یعنی ازدواج به حد آسان گرفته میشه که یعنی جوانان و نوجوانان که به سن سال 17 و 18 رسیدن وقت عروسی میکنن و تایی که به سن سال ما میرسن اولادایشان آماده به عروسی میشن. بخیر. شما بیننده تصاویر باشین، من هم میرم همراه با دیگه دوستا و وطندارا صحبت می‌داشته باشم. هموطنان نازنین، ما در یکی از پیاده‌روهای بازار مارکو قرار دارم که اینجا شما می‌بینید نام خدا غذاهای خیابانی چقدر زیاد است. البته در یک قسمت که ما صحبت داشتیم انواع و اقسام روش بود، در پهلوی از او کباب‌های مختلف بود و اینجا هم می‌بینید که جگرپزی، لوبیا و همون غذاهای اقتصادی به گفته خودم اینجا زیاد پیدا میشن و نام خدا می‌بینید که وطندارای ما با چی شوق روی همون سفره‌ای که برش جور کردن نشستن و غذاهای خودشان را نوش جان میکنن. این یک لالای ما هست، ما میخوایم امروز صحبت داشته باشم که ببینم بازار کارش نام خدا بسیار مقبول معلوم بشه. السلام علیکم. و علیکم سلام. وقت مو بخیر. خیر است. خیر است تاسو. الحمدلله. څنګه خیر؟ صحت مو ښه دی؟ الحمدلله خیر. بشک. نوم دې ماته ووایه. نوم مې بلال دی. بلال جانا، څومره موده کېږي چې دلته دغه مارکو بازار کې کاروبار کې؟ اته کاله به مې کېږي. اته کاله؟ حتما ښه ګټه دې ورکه اخیستې ده؟ اولین ان شاء الله. دا ماته ووایه بلال جانا چې څو ډوله خواړه دې دلته تیار کړي؟ بس څلور پنځه قسمه تیارو. دې نومونه یې ماته واخله. اینا دا جګر ورته وایي که نه، لوګیا دي، واړه دال دي، چولې دي، کیمه ده، چرګ دی. بېشکه. نو دغسې نه دي. کومه دی چرګ نشته دی دلته؟ چرګ خلاص شو که نه، اوس خو غرمه ده. رسېدلی نه؟ نه. ښه، حتما بازار کاروبار ښه دی چې چرګان وخته خلاص شي وي. اولین نو ماشاءالله ښه دی انشاءالله ډېره. په ورځ کې څومره ګټې دا ماته ووایه. بس دا ته 500 افغانۍ ګټم. 400-500 افغانۍ. کمې نه دي؟ بس کمې څه وکړو نو ګزاره به کوو که نه. په یو ورځ کې 500 روپۍ ډېره غټه پیسه ده. اول نه ډېر شی دی، بس ښه دی. دا حتما دا ټول دکانداران راځي دلته ډوډۍ خوري. اول راځي، دا ټول راځي، دکانداران هم راځي، همداسې عام خلک هم راځي، ټول راځي. بېشکه بېشکه. چیرته وړي؟ دا دکان ته وړم. ما ته یې نه راکوې؟ ما ته یې نه راکوې؟ خورې وایل. ماره ما ته یې راکوې. ځه ښایي ته دکان ته لاړ شي. ځه. جدي درته وایم. نوم دې ما ته ووایه. دا واخله ټوکې مې در سره وکړلې. هلته چاپه شول. عبدالرحمن. دا د څو نفرو برخه ده؟ دا د څلور. د څلورو کسانو؟ دا دواړه. اوس په دې باندې بیا مړېږي څلور کسان؟ ټول دغسې تا غوندې پالوانونه دي؟ نه. نوم د چی ویلې ماته؟ عبدالرحمن. عبدالرحمن جان، د چی دکان لري؟ دا سټور هم دی غټ. د چی سټور دی؟ مدینه سټور، سوپر سټور. سوپر سټور. د چی پکې پیدا کیږي؟
هر چی کې شته. هر چی شی پکې شته. مشروبات دی، وچه میوه ده. ښه وچه میوه ده. زه څه هلکان به هلته وږي پاتې په خیر اوسئ، سلامت اوسئ. وطندارای نازنین، در بازار مارکو یک چیز بسیار جالبه که من دیدم، به هر طبقه غذاهای مختلف برشان آماده میشه. البته در بازار یه از جمله غذاهای خیابانی مارکو است که اینال از کاکای ما پرسان میکنیم که چند نوع غذا را آماده ساختن و بازار کارشون چگونه است. السلام علیکم. و علیکم سلام. کی هستید تاسو؟ کی هستید تاسو؟ خیرت لا پزل ده. صحت مو ښه دی؟ لا پزل ده کرا. ماشاءالله څه خوندوره خندا د پخله باندې ده. مړه بس سرشته داسې. دته لکه کمرې خواته وګوره، ځان مونږ ته ولیدونکو ته هم راوپېژنئ. نن خراب ده ډېر. نن خرابه دی؟ نه بېسوري ده. څنګه بېسوري ده؟ مزدوري او دغه نشته او بس ګراني ده ډېره زیاته دلته. او قیمتي ده؟ قیمتي ده ډېره زیاته. په څه شي باندې قیمتي ده؟ هر څه ګران دي نو ټماټر او وریژ او غوښه او غوړي او دا ټول دومره ګران شوي چې موږ ته اوس صنف کې وځي دغه کې دیګو کې. دا ولې ګران شوي دي؟ دا پته نه لګي دا ګیټ بند دی که دغه وجه څه وجه دی. استاد وایي چې دا دروازه خوشې شي. خو زه وایم خوشې نه شي. زه وایم خوشې نه شي. چې خوش شوه ښه به وي. دې علاقې لپاره زور لري. د دې کلي لپاره. کنه دې علاقه دا بارډر ته نږدې ده. زه توکل په خدای باندې. نوم مو ووایه ماته. حضرت الله. حضرت الله. د کوم ولایت او د کوم کلي؟ د کوم کلي؟ د مارکو. د مارکو؟ دغلته پیدا شوی یې؟ نه پیدا شوي خو د بار درو کې باندر کې. او څومره موده کېږي چې دلته په دې مارکو بازار کې کار کوې کاکا؟ ډېره مخکې ګمرک کې کار کوه، جلالاباد ګمرک کې. او اوس دا 2 کاله شي دلته مارکو کې کار کوي. ماشاءالله. څومره خواړه دې دلته پخ کړي دي؟ دلته خواړه خو شپږ قسمه دیګونه پخو. ته لږه کې ما ته راوښیه چې څه شی دي؟ دا دال دي. لږ د کمرې ته یې وروښیه. دا دال دي. دام پکړی. دام دال دي. دام دال دي. دا څه رقم دال دي؟ دا دغه دال دي. ماش دال دي. ماش دال دي. کاکا ډېر ښه. نور څه شی دي؟ دا لوبیا ده. بېشکه څه خوندوره لوبیا ده. او دا کیمه ده. کیمه؟ ډېر ښه. او د کې نه پخو دا ختمه ده. دا ختمه شوې؟ ماشاءالله. بیا ته وایې چې کاروبار نشته دی. دا دیګی دی خالي کړی. نیمه کیلو پخ کړی دی. او دا ټیپر خوروا ده. ټیپر غوښې. د شلغمو شوروا ده. د ټیپر. بېشکه. ماشاءالله. بیا بل ملګري مشتریان ډېر دي ستاسو نه؟ نه بس گزاره کوي. هغه د ملګری دی؟ نه هغه بیل دی. زه بیل یم. په کاروبار کې د برکت راشي. آمین. تاسو نه نړۍ مننه. سلامت و ودان اوسئ. بخیر اوسئ. هموطنان نازنین، شما بیننده تصاویر از جمع و جوش مردم در بازار مارکو باشین. من هم میرم همراه با دیگه دوستا و وطنداران صحبت می داشته باشم و ای که دیگه در بازار مارکو چی پیدا میشه مرا تعقیب کرده برین و بیننده باشین. وطندارای نازنین، یک چیزی که بسیار زیاد برای من جالب بود در بازار مارکو، انواع و اقسام موترهای کوچک پیدا میشه اینجا که شما یک نوعش هم میبینین که من میخوایم امروز با صاحبش هم صحبت داشته باشم ببینیم که مدل این موتر چی است و چرا اینقدر این موترها در بازار مارکو فراوان است. السلام علیکم. ستړي مشه. ژوندی اوسئ، سلامت اوسئ. ته خپله څه حال لري؟ شکر الحمدلله. تاسو ښه یاستئ؟ صحت دې ښه دی؟ الحمدلله. تاسو ښه یاستئ؟ الحمدلله. سلامت اوسئ. نوم دې ماته ووایه. نوم مې نواز شینواره. نواز شینواره. نواز شینواره. حتما د دغه شینوار ولسوالۍ نه؟ سپین غر ولسوالۍ اوسېږي. دلته مارکو بازار کې اوسېږو. څومره موده کېږي چې دلته اوسېږي؟ دلته تقریبا 15 کاله کېږي. او په څه شي باندې بوخت یې؟ دلته موږ سوپ کار کوو. سوپ ریړم ده. سوپ لیره لري؟ او تقریبا 15 ریړې لرم سوپ هغه. ماشاءالله. ډکې بازار ګردي مارکو او اتشتمې ساحه. بېشکه. او په دغه موټر باندې د سوپ مواد توزیع کوي؟ او همدا مواد توزیع کوي. ټول بازارونه یې ګرځم په خپله باندې. د دې موټر موډل څه شی دی؟ ماډل نه ماډل فول آپشن ده. بابوجي. بابوجي. پر مرته واخیش 15000 روپۍ باندې.
15,000 روپۍ د پمپر ورته واخیسته. بله په 15,000 روپۍ مې صرف د بمپر ورته واخیسته. د دې خپله بیه څو ده بیا؟ خپله خو دلته سره شته نه، دا یو بمپر په جاپان نه راغلی یو ګاډي کې او هغې نه ما په روپو په بیه واخیسته. ګینې قیمت ښه 20,000 روپۍ دی، هلته ښه نه دي راغلي کله. 15,000 روپۍ به ما واخیسته. بیا د خپله د موټر بیه څو دی؟ موټر ښه 2,00,000 روپۍ ما ته ولیاړی کلدارې. 2,00,000 کلدارې. او په افغانۍ باندې څومره کېږي؟ 2,00,000 افغانۍ خرڅوم که څوک یې اخلي. 2,00,000 2,00,000 افغانۍ. اوس د دې سیټ بیا څه رقم دی؟ بس سیټونه ویې ګوره، ګاډی چک کې دننه ما جوړ کړی، کیمرې مې پکې لګولي. تقریبا یو کیمره لګېدلې 8,000 روپۍ قیمت لري. پلانور کیمره ده پکې. دننه یو سکرین ده 15,000 روپۍ. ګاډی دننه وګورې دننه بیا جوړ. په 2,00,000 روپۍ باندې ډېر غټ موټر ورکوي. نه دا موټر د شوقي نفر بیا خلک اخلي، شوقي کسي و. هغه څوک چې شوقي اوسېږي بیا دا موټر هغه یې اخلي، بیا خبرې نه کوي. 2,00,000 کلدار مې غوښتل شوی، موږ نه دی ورکړی. په 1,000 ګټه باندې. 2,00,000 روپۍ ما ته تمام دی. 2,000 روپۍ ګټه لکه موږ خرڅ نه کوو. او شوقي موټر. شوقي موټر دی. سرعت یې څنګه دی؟ سرعت یې ماشاءالله ښه دی. 2D سره وایي. 2D سره؟ بالکل به وایي. غټه خبر ده لکه د 2D موټر سره دا ځان ووایي. رفتار وایي، ډرایور پورې خبره ده بیا. دا خبره خو واضح خبره ده. نه دا جیک سپیډ به پرېږدو، وای احتیاط وای ښه شی دی. احتیاط ښه خبره ده. ځان ساتنه فرض ده. که تا پوښتنه وکړه ما پوښتنې صورت کې دا خبره ده. خیر اوسئ، کور دې ودان، سلامت او ودان اوسئ. په مارکو بازار کې څه شی ډېر خوندور پیدا کېږي؟ د ډوډۍ نه شروع ما ته ووایه، د جامو نه، دغه ترڅنګ باندې زموږ او ستاسو د مارکو د بازار د خلکو فرهنګ او دود و دستور. فرهنګ خو دلته ښه چې ډېر مثال خلک خوښوي، ستاسو خالیان خلک راځي. روژ بیا زموږ ډېر مشهور دی په مارکو بازار کې. دلته بیا مثال خیاطان زموږ خیاطان مشهور دي. که تاسو جامو په خاطر باندې پوښتنه وکړه، خیاطان زموږ مشهور دي. او روش والا بیا مخکې پرمختګ په حال کې دی. ډېر ښه. خیر اوس. او بهرني خلک چې د مارکو د بازار نه راځي، روش نه فقط خوښوي. روش ډېر خوښوي. دلته جمعې پر ورځ نه د عمومي ټولې لارې بند دي. ستاسو خلک راځي دلته، زموږ مېلمانه دي مثال، دا ټولې لارې بند دي. دلته راځي روش دپاره. کدي موټر والا بیا ډېر مشهور دی دلته. ماشاءالله ماشاءالله. په کار او بار کې د برکت که داسې کوم پیغام یا وینا زما لیدونکو ته ولري؟ پیغام خو بس ورته څه به وي، پیغام نشته داسې پیغام. بس دغسې سوله غواړي چې په افغانستان کې دغه سوله امنیت ډېر خوشحاله وي. پوه شئ په سولې خاطر چې افغانستان کې سوله ده. تاسو سلامت او خیر اوسئ. کور آباد، نړۍ مننه. بخیر اوسئ. کور ودان. هموطنان نازنین، اینمی لالای ما که در کنار ما هستن، اینا از اون پایین ما را صدا کردن، گفتن که یک بار سر بزن به دکان ما و احوال ما را بگی. ما هم اومدیم در پهلویش ببینیم که اینا این چی فعالیت میکنن. السلام علیکم. و علیکم السلام. وقت ما بخیر. کی هستید تاسو؟ مننه. خیر استاد خیر. صحت مو ښه دی؟ شکر الحمدلله. تاسو خیر؟ الحمدلله سلامت او ودان اوسئ. نوم د ماته ووایه. عبدالحکیم سجاد. عبدالحکیم سجاد. بالکل. عبدالحکیم سجاد په مارکو بازار کې چی شي باندې بوخت دی؟ مارکو بازار کې په خیاطۍ باندې بوخت دی. په خیاطۍ باندې؟ بالکل. څو ډوله کالي ته ګنډلی شي؟ یاره ډولونه خو ډېر زیات دي. یو څو دانې نومونه یې واخله. قاسمي غاړه، هندي غاړه، سینګاپور غاړه، کالر غاړه. بېشکه. همداسې بار ملک لپاره موږ دا ډیزاینونه برابرو. ماشاءالله. ګلدوزۍ غاړې او دغه جرمني او فرانسې او دغه ماشاءالله. او بیا د مارکو د بازار خلک ډېرې کمې غاړې خوښوي؟ هغوی خو همدغه د زموږ او ستاسو لباس خوښوي، ساده کټ بین او مکمل بین دغه غاړې خوښوي. او بیا تا خپله ولې چا پایخان جوړ کړی؟ نو ما خو دا ما هم کالر جوړ کړی، همدا غاړه او دا تا چا چولې دا غاړه دغه شی دی که نه؟ او بالکل. بېشکه. او دا ماته ووایه چې دغه اوس دا واسکټونه تاسو خپله جوړ کړي دي؟ او دا موږ له داسې خلکو لپاره جوړ کړي دلته ودونه یو دم واده زلمی راولي، هغوی سره ټیم نه وي، بیا هغوی له موږ تیار ورکوو. یعنی څوک راځي نو بیا په پرمیشن ولا برابرو. که داسې زموږ او ستاسو دغه څوک چې مثلا وادونه ولري، هغوی ته یو ټیم تاسو برابروئ؟ او بالکل. یو رنګ واسکټونه؟ او داسې هم شته، خو دلته اکثره د زموږ د شینوارو خلک چې دوی سپینې جامې او تور واسکټ. د زلمي بس دا غټه نه ښیي چې تور واسکټ او سپینې جامې یې اچولي. ډېر ښه. او بیا زموږ او ستاسو دغه ډېر نورو ولایتونو کې داسې رسم و رواج او دود و دستور دی چې مثلا چرمدوزي واسکټونه؟ او هغوی بالکل همرنګي چې جامې هغسې ورسره واسکټ وي. او دلته هغه رقم نه دی؟ نه زموږ لباس داسې د شینوارو چې سپینې جامې او تور واسکټ. نو بیا هغه مونږ شاو چې کله بازار له بوزونو بیا له پته لګي چې دا مطلب شاو دی. ډېر دا د ودونو دود او دستور څنګه دی؟ ما مخکې د یو ملګري نه پوښتنه وکړله، هغه ځان تېر ویستی، وایي چې زه دغه اوس کار لرم. لکه څنګه؟ ما ویل دلته دغه زموږ او ستاسو په افغانستان او ګران هیواد کې
په هر ګوټ کې مختلفه دود او دستورونه دي کنه په مارکو بازار او په شینوارو خلکو کې د وادونو دستور څه رقم دی دلته خو دستورونه هر رقم شته دی خو زموږ د شینوارو خو دا دستور چې میاشت مخکې موږ خلکو ته چې زموږ واده دی خلک یو میاشت مخکې دا خبرتیا موږ خپره کړو او بیا چا خبره چې زموږ شینوارې 15 ورځې مخکې واده له راځي ماشاءالله هغه د تیر و خاطرې او یادونه او دا سره تازه کوو او بیا چې کله د واده ورځ شي نو بیا د ډوډۍ پروګرام شي بیا موږ شاوب بوزو پارک ته و اتلس ګاډي ورسره او دا د غازی امان الله خان پارک بالکل غازی امان الله خان پارک ته بوزو هلته شاوب او خپ بدرګه باندې پورته بوزو بشک تا خپل واده کړی دی بالکل واده مې کړی څومره مصرف دې پې کړی او د هغه تر څنګ باندې په څومره وخت کې کوژده دی وه بیا څومره وخت کېږي چې واده دی کړی زما د واده خو تقریبا دغه 10-12 کاله کېږي 4 بچیان مې دي او په هغه وخت کې چې رښتیا خبرې ما ډېر مصرف کړی او ځکه چې زه دلته د شینوارو شپږ ولسوالو د کرکټ مسؤل یم ماشاءالله او زما ډېر انډیوالان دوستان نو زما لږ مصرف ډېر شوی او ځکه چې د لرو ځمکو نه څومره مصرف به دې کړی مثلا یاره په هغه وخت کې به خدای مې د غاړه نه باندې 10-15 لک روپۍ مصرف ما کړی افغانۍ کلدارې کلدارې زمونږ زړه دې ودروي ځکه چې هر یو انډیوال ما کارډ جوړ کړی هغه وخت کې تاسې دستور چې کارډ به د جوړول او کور ته به د ورو اوس خو یو کارډ ولیږه بس صرف چا د سینډ کوه هلته به د هر یو انډیوال نوم او سره د دوستانو ډلې سره یو ځای راشي او بالکل ماشاءالله بیا واده د خپله په زړه باندې و که د کورنۍ په زړه باندې واده خو مې چې رښتیا خبرې په خپل زړه باندې ماشاءالله خو اکثره ډېره دغه کې د مور او د پلار و زموږ د شینوارو خو داسې کار د خپله خوښه دی د مور او پلار په خوښه باندې بالکل ته د واده به زه یو تا ته یو خاطره هم وکړم چې ډېره ښه خبر ده زموږ لیدونکي به یې واوري زمونږ به مخکې همدغه دوست رواج و چې بس سره به چې سره د انډیوالانو به راځئ نو زمونږ یو انډیوال مو ورته چې ځو واده له هغوی چې ما ته یې نه دي ویلي مې ما ته دعوت کړی چې سره د انډیوالانو راشئ موږ چې هلته لاړو نو ډوډۍ ته کېناستو زمونږ چې کمې نو بللی د دوی نه چپړه کې پټې کړې نو ما ته یې ویله چې سجاده مې چې وو چې موږ نه خو د نابللو نه خو چپړې پټې کړې نو بیا موږ لپاره هغه ډېره جالبه خبره وه چې چېرته نابلده لاړ شې څپله کې به درنه پټوي بالکل تاسو نه نړۍ مننه کور ودان سلامت ودان بخیر اوسئ عزیزان بیننده شما بیننده تصاویر باشید السلام علیکم السلام را ساعت مو ښه دی الحمدلله ته ښه الحمدلله سلامت اوسئ ماشاءالله څومره عطرونه دې راوړي بس دام تجارت شروع کړی په خیر سره انشاءالله بشکه نوم دې ماته ووایه ابوبکر جان د کوم ځای یې ته خپله زه شینواری یم شینواری او ژوند په مارکو کې کوې ژوند مارکو کوم د مارکو د بازار په اړه باندې لږ ماته ووایه چې څنګه دی بازار یې څه شی پکې پیدا کېږي بس هر شی کې پیدا کېږي روش کې پیدا کېږي بس هر څه کې پیدا کېږي هغه مشهوره شی څه شی دی روش دی روش خو ډېر خوندور دی اوس ورځو ورته انشاءالله ورشي دا ماته ووایه چې د عطریاتو بازار څنګه دی د عطرونه د کوم ځای نه راوړي دا جلال آباد نه راوړم او ماشاءالله ښه عطرونه دي بېشک دا مکمل وطني دي نو نه خارجي وطني نشته دا د کوم ځای نه راوړي څه د انډیا غوي څه د فرانسې او مختلف ساحو غوي مګر مالته یو عطر زه وینم چې معشوقه پرې نوشته ده هغه څنګه عطر دی دا خواږه عطر دي ماشاءالله څه رقم خواږه دي مثلا دلته په لاس کې مو ووایه ښي لاس کې ښه څومره نرم بوی دی بس دا عطر دي او یا دا یې وایي ډېر څه ملایان خوښوي ملایان بیا دا ډېر خوښوي دا د معشوقې عطر دی لیکن ما ته ووهو دا څومره غوړ دی ښه و بیا دا لږ تیز دی کاروبار بیا څنګه دی الحمدلله ښه ورځ مزدوري وباسم ماشاءالله دغه ماښام یو لاس دانې ډوډۍ کور ته وړلی شي انشاءالله ډېر زیاته وړی شي توکل په خدای الحمدلله ژوند څنګه تېرېږي ښه برابر تېرېږي د الله نه راضي یم ژوند ښه ښایسته دی سنتو برابر دی بېشکه کور کې یم او دلته هر ځای کې الحمدلله وایي دغه ته شکرګزاره واوسو بیا خدای پاک بیا په هغه کار کې برکت هم راشي دا د قرآن آیات دی بېشکه تاسو نو شکرګزار سئ نو الله به ډېر کړه ناشکري مو کړه نو معامله به خراب شي دا خو واضح خبره او څه ناشکري وکړي نو بیا زموږ معامله خرابېږي بس هسې مو څه کړی نه شي او زور هم بیا پکې نه لرو ځکه چې وخت د بل چا دی تاسو نه نړۍ مننه وایي کور ودان سلامت اوسئ په خیر اوسئ
السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ښه یاستئ تاسو؟ بالکل الله رحم ده. صحت مو ښه دی؟ بالکل الله رحم. خوشحاله شه آباد اوسه. نوم سخي جان. سخي جان. کاکا سخي جان ته د کوم ځای یې؟ زه د شینوارو د بندر اوسېدونکی یم. د بندر اوسېدونکی. دلته په مارکو کې څه کوئ؟ په مارکو کې راغلم ته مریض و بس دغه مریض نه مدوي وکړه بیا ته ځم کلی. خدای دې شفا ورکړي. مریض څوک دی؟ مریض ملور مړه. لور هم دی. څه تکلیف لري؟ دا د معدې تکلیف لري. اوس ډاکټرانو دوا ورته ورکړله؟ ها. صحت یې ښه دی؟ ان شاء الله ښه بس ان شاء الله ته خدای عاجله او کامله شفا ور په نصیب. امین الله. دا ماته وای په دې مارکو بازار کې څه خوندور دي څه پیدا کیږي؟ بس خوراکونه ډیر دي هر شی پیدا وږي روشن پیدا وږي سونو واخیم پیدا وږي خو چا سره پیسې او چا سره نه یاس بس و چې شونډې تیرېږي لکه زما غوندې ما سره یو روپۍ نشته بس ځم راځم. خدای مهربانه ده. الله مهربانه بېشکه. په شینوارو کې څه پیدا کیږي؟ شینوارو کې هلته خو بس داسې شی نه دغه د غرب میوه ده اوس هغه وخت دغه کې اوس نشته غرب میوه. اوس بغیر له مالټې نه نور په شینوارو کې نور څه پیدا کیږي؟ مالټه خو دلته بلخ مالټه نشي. بلخ نشته؟ نه. هلته څه شته دي؟ هلته توتان او دغه شی نه بس پیدا وایي. بېشکه. داسې کوم پیغام یا وینا کول لري زموږ لیدونکو ته؟ بس پیغام دا دی چې بس دغه خلکو دغه بازار دغه دکانداران د غریبو سره لږ همکاري وکړه او لږ شی ارزانه کړه او د حکومت هم دا اعلان دی چې دغه خلکو سره کومک وکړه او دا خلک غریب دي او بس د خلکو باندې پام وکړه. د کار زمینه د زموږ او ستاسو ځوانانو ته فراهمه کړي او دغه ځوانانو ته به دا اعلان دی چې دغه هلې او دلې خلکو هلې او دلې ځمکو له مه ځئ ځکه چې خواران بس هلې او دلې بس خواران چا میانو بس څوک سیندونو څوک څه بس. تاسو نړۍ مننه. کور ودان سلامت اوسئ په خیر اوسئ. عزیزان بیننده شما بیننده تصاویر باشید. السلام ورحمت الله. صحت دې ښه دی؟ الحمدلله. تاسو خو ته خیرتي ده؟ الله خو وبخښه. نوم دې ماته ووایه. حیات الله جانه څه خوندور کباب دې جوړ کړي؟ ماشاءالله. دې ته د چی کباب وایي؟ چوپان کباب. دغه د قبرغو د هډوکو نه جوړیږي؟ بېشکه. ماشاءالله څه لم دې برابر کړی دی دلته که نه؟ لم وایي ورته؟ لم. او که غوړي ورته وایي؟ لم دې غوړي نه دي. غوړي نه دي؟ دا خو غوړي لري خو. دا ماته ووایه څه دا څو خوراکه کباب دی دغه اوس؟ دا په هغه حساب دی که نه کیلو باندې؟ څو کیلو دی؟ 2.5 کیلو دی. کم دی مګر؟ څو کسانو لپاره بس دی؟ بس دا یو 4-5 لپاره بس. 4-5 لپاره. دا زمونږ او ستاسو پښتانه ولې دومره په غوښې باندې میانان دي؟ غوښه ښه شی دی نو سړي خوښه. غوښه څه دی؟ ښه شی دی که نه؟ او بیا خو څه دا رقم خوندور کباب ترې نه جوړ شي خو بیا بیخي ښه شی کېږي. تاسو نه نړۍ مننه. په ورځ کې څومره کباب څو خوراکه کباب یا څو کیلو کباب ته پخوې؟ بس 10 کیلو 15 کیلو داسې وځي. داسې کومه ګټه پکې پاتې کېږي؟ ښه دی ماشاءالله. او زارم په روانه ده. په 10 کیلو کې څومره پیسې په درته پاتې کېږي؟ بس 1.5 روپۍ پاتې کېږي. 1.5 غټې پیسې تا سره دي؟ ماره لاس دی. په خیر اوسه. السلام علیکم. و علیکم سلام برادران. خوبی؟ الحمدلله ما خوب هستم. خودت چی حال داری؟ خیر ما شکر دی بیخی خیر دی. په خپل خیر جوړې یو دفعه پښتو غږیږي یو دفعه دری حساب د معنا ګډوډ کړي. کړه مې نه ده نه ولې به نه ګډوډ کوم. نوم د ماته وای؟ نوم حنیف الله. حنیف الله جان د څه خایسته د دامادي د زوم کورته د پزان کې د ماول نه نه و دراوستي نه نه مړه د خانه کورته یو بچو وو. کورته هم په خوانې ده او خزم په خوانې ده. خانه ده. څو کال کېږي؟ دا 15 کال کېږي. 15 کال نه نوې ده واله کته تر تقریبا تر 12 کالو پورې نوې کنه؟ ما څه نوې 12 کالو پورې نوې. اوستا وخت په 15 کالو کې زړه کړ.
خامخا زړیږي نو انسان د انسان زړیږي یا دعا مې ته لاره جوړوي خامخا نو دوی مچوانه لنی کېږي بېشکه بیا څه کاروبار باندې بوخت یې زه خپله موټروان یم د څه شي موټر واني بابوجي دی راسره بابوجي موټر او بابوجي. دغه مخکې موټر چې ورسره وغږېدلو او دغه براک ماډل موټر ته و بیا څه کاروبار پکې کوي همدا سورلی کاروبار کوي سورلی چلوو پې ښه حتما پیسې ښې ګټې نو څه د دوه مخې د شوق دې کړی نه شکر دی مړه بس ګزاره کېږي مو څومره کېږي په ورځ کې ورځ کې 1800 غټه پیسه ګټې دا شکر دی و بیا کومه خواته ورځي تورخم ته ځو دی خوا کابل کې هم خواته ځو جلال آباد خواته ځو دې ځای تر تورخمه پورې څومره لاره ده تورخم پورې داسې و چې لاره خو کمه ده خو د سورلی کې بیا ډېره زیاته راځي ښه بیا لاره څومره لاره کېږي په ساعت باندې په ګنټه باندې داسې نیم ساعت لار به وي نیم ساعت نیم ساعت نږدې دی نږدې دی و ډېر نږدې دی و تاسو نن نړۍ مننه کور ودان کور ودان تم ژوندی سلامته ودان اوسئ تم ژوندی اوسئ مره لاس دې جار دې شه بخیر اوسئ بیننده رسیدیم به قسمت پایانی برنامه ما از بازار مارکو، بازار پر ازدحام و بازار پر از بیروبار مارکو. یک محبت وطندارا را برای بینندگان نشان بده و بیان که چقدر در اطراف ما جمع هستن نام خدا. این به یک نوع تشویق است. هر کدامشان که امروزشان سر میخوریم میگن که خوش آمدین به بازار مارکو. البته تمام گوشه های افغانستان قشنگ است. تمام مردم وطندارای نازنین ما و شما در هر گوشه افغانستان مهمان نواز هستند و ما مهمان نوازیشان در تمام جاهایی که رفتیم دیدیم و از شما تشکر بابت این که همیشه وقت به خاطر تماشا کردن گزارشات و برنامه های من انتخاب میکنین. امیدوار هستم از دیدن این برنامه لذت برده باشین و کیف کرده باشین و همچنان مورد پسند شما قرار گرفته باشه. تا ای که من ضمیر نوری با یک برنامه ویژه و از یک مکان دیگر در خدمت شما حاضر میشم. شما را به الله یکتا میسپارم. خداوند یار و مددگارتان.